ما سر به زنا کې اخذ مجبور وا مجبوری خو ډېر بیکاره شی دی بس هغه ویل ټیک ته فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته هر کله چې دی هغه تکینا استل کسن چې سړی د خپل کور وال سره میلاویږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کان الکفل من بنی اسرائیل کفل یو سړی بنی اسرائیلو کې لا یتورع من ذنب عمله هغه د وی ګناه نم ځان نه ساتو د دې لپاره ته امراشي زمارلو نن د توبې ټیم دی فاتت امراه یخذ وتراله کفلتا فاعطاها 60 دینارا 60 دینار شپیته دینار ول ورکلو هغه حاجت او ضرورت چې مال شپیته دینار راک دوله شرط باندې ورکله علا ان یطعها په دې شرط در کوم چې ورې زبر سمیلاویګم ما سر به زنا کې اخذ مجبور وا مجبوری خو ډېر بیکاره شی دی بس هغه ویل ټیک ته فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته هر کله چې دی هغه تکینا استل کسن چې سړی د خپل کور وال سره میلاویږي ارعدت وبکت خزوره پیدا داسي او په جړه باندې شور سترګونه وښ کې روان شي فقال ما يبكيك وراړي اکرهتو کې ما پتا زور کرے ولی هغه ورته لا ولكنه عمل ما عملته قط نه دی وجنه ویری دما چې دا د سیو عمل چې ما وصف ورې شرطن دی کړي خو الله نه ریګما خو زه مجبور شم وما حملني عليه الا الحاجه زه په دې کار نه مباحثه کړې مگر یو ضرورت یو مجبوري زه باعث کړې ما هغه ټیم کې دلم عقل سر لراغه وتویل اتفعلين انت هذا وما فعلتي تدا کار دی مزورت توجه نه کې اوس پورته دا کار نه کړی چرتا اذهبي فهو لك بزر پیسیم تا ته پاتې وسته پاتې دم ملاو سره شو چې تد الله نه ریږي پکار د چې زم د الله نه ویریږم او به ویلو لا والله لا اعصي الله بعدها ابدا قسم بالله سبد دین رسول الله شرطم نافرمانی نکوم عزم وکړو فمات من ليلتي استفاقش پمرش فاصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفل کله چې خلکو سبا کو او دې پرقش پمړلې په دروازه قدرت لیکل شوی دی قد غفر الله للكفل او باز روایت ان الله قد غفر للكفل یقینا الله کفل معاف کړی دی کفل یې بخلی دی صرف په دې وجه چې زنا نه ځان منع کړ مطالبه د کړې وا خو ځان یې منع کړ په دې وجه چې هلته ښځې نه وي ښځې د الله نه ویرېدله دې باندې ما سر وکړو